د مومنزلی انبار اولیشا په مقام د ادم کور مشرانو لوی جرګه شوې ده چې پکې د کوټکی د قیمتي مدنیاتو نیپراټو د های کورټ فیصله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د مشرانو وینا ده چې د قومي فیصلې او مشورې نه بغیر د های کورټ فیصله یو اړخیزه ده کوم چې قوم ته په یو صورت هم قبول نه ده. لوی جرګې ته ستر مشر مولانا غلام نور، ملک عزت خان، شیر محمد سید، ملک هاشم خان او او نورو مشرانو وینا وا چې دوی د کوټکی د نیپراټو ټیکا او لیز په شریکا او په اجلاس عام کې په قانوني توګه سور تنګي ماین کمپنۍ لور کړیو او د خان ماین کمپنۍ لاسلیک 12 کال وړاندې ختم کړی شوی دی کوم چې قومي فیصله شوی دا. وحدت نیوز ته د مولانا غلام نور خان وینا وا دا نن چې موږ په کم بابات کې راجمع شوي یو دا غي خلاصه دا ده چې دې ځای کې د اولیشا کې د کوټکی په نوم باندې یو غر دی دغه مالکانو دغه ټول قام دغه غر سور تنګي ماین کمپنۍ ته ورکړی دی په اتفاق باندې سور تنګي ماین کمپنۍ پسې لیز کړی دی مالکانو هم هغوی ته ورکړی دی او هغه غر د دغه لیز نه وروسته د حکومت د قانون مطابق چالو دی د هغې نه څه ټرکونه هم وتي دي اوس د هغې نه وروسته د بهر نه خلک راځي د سوات او یو ځای بل ځای نه او په عدالتونو کې درخواستونه ورکوي چې دغه غر بند کړي او په عدالتونو باندې داسې ناخبرۍ کې فیصلې راوړي چې هغوی د دغه قام د نرخ او د قانون د دغه غرونو د نرخ او د قانون خلاف فیصلې د هغوی نه صادرې کړي. موږ عدالتونو ته هم دا وایو چې تاسو هغه فیصلې مه کوئ کمې فیصلې چې د قام د نرخ او د قانون نه خلاف وي او بیا په هغې باندې قومونه جنګیږي او موږ دغه بهر ټولو خلکو ته دا وایو چې دغه بهر خلک چې کم راغلي دي که ستا سره چېرته په دې قوم کې د غره یو مالک وي د ټک یو مدعي وي نو بلکل هغه ځانه مخکې کا او بیا غره ته لاړ شه او دغه غر د بندولو کوشش وکړه. خو که چېرته تا سره مالک نه وي او د بهر نه راځي او د غره د بندولو کوشش کوې نو موږ دغه غر نه بندو دا ټول قام دا غر نه بندوي که د هغې سره سبا یو کمیټي راځي دا تمام قام به راځي او احتجاجاً به دغه کمیټي بندوي او غره ته به یې موږ نه پرېږدو. ملک عزت خان وایي چې د های کورټ فیصله د قومي روایاتو او حقیقت نه خلاف ده. خلک دعوی کوي او مالک سره د غره نه وطن سړی سره نه نو هغه ګڼکپ دی هغه ډاکو دی هغه موږ نه پرېږدو دا ټول قام به موږ دغه خلکو ته په اتفاق باندې که څوک راځي نو هغه چې چاوله ورکړی یا مالک دی راشي په مخکې دي شو هغه دی بوزي زمونږ حکومت ته دا خواسته عدالتونو ته دا خواسته چې زمونږ په غرونو باندې فیصلې چې تاسو ته یو پته نه معلومات نه مه کوئ مهرباني وکړئ زمونږ له خدای پاک یو مدنیات راکړي په دې کې دي نه هېڅوک هم ګوتې نه وایي موږ غر ورکړی دی سور تنګي ماین کمپنۍ نه او چې څوک راځي نو هغې ته به ټول قام موږ ولاړ هغې سره به موږ زور هم کوو هغې سره به موږ جبر هم کوو نه یې پرېږدو. د مشرانو وینا ده چې د کوټکی د مدنیاتو کار په قانوني توګه کولی شي او که چرې زور زیاتې او لاسوهنه وکړې شوه نو دوی به په سخت احتجاج کولو مجبور شي. دوی وایي چې څلور واري DRC او قومي جرګو کې د دوی په حق کې فیصله شوې ده خو د های کورټ فیصله یو اړخیزه ده کومه چې قوم ته قبول نه ده. دوی وایي چې خان ماین کمپنۍ د کوټکی قیمتي د نیپراټو غر 12 کاله بند ساتلی و د کوم له وجې چې قوم او حکومت ته د ټیکس په مد کې په کرونو روپو زیان رسېدلی دی. دوی غوښتنه لري چې های کورټ دی په خپله فیصله نظرثاني او د قوم فیصلې ته دې پاملرنه وکړی شي. مقامی خلک وایي که چرې د عدالت لخوا د دوی په غر د قبضې کوشش وکړی شو نو دوی به په سخت احتجاج کولو مجبوره شي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومن.